دې تهذیب حصه ده. دا د دې تهذیب حصه ده، قدرمنده ده، درنه ده، چې په سر یې لوپټه ده، حیاناکه باپرده ده، د ملالې په صورت کې څه بیداره ده، جذبه ده، په هر حال کې در سره ده، د احساس ډکه چینه ده، د حالاتو سره جنګ کړي څه پیغله پښتنه ده، هر نظر د هوس ډک دی، څه ناشنا شان معاشره ده، دا د دې تهذیب حصه ده، قدرمنده ده، درنه ده. که دا مور د فرښته ده، د دې لویه مرتبه ده، کوي هر څومره نهره خو د مور وینا مړه ده، یو نهر بچی دی جاړي بیا څه مور له شوګیره ده، هر سختې ته ولاړه که هر څنګه مرحله ده، بچو هر څه تقسیم کړي، بچو هر څه تقسیم کړي، یاره مور د چا حصه ده، دا د دې تهذیب حصه ده، قدرمنده ده، درنه ده. څه خطا به یې ضرور وي، په سوره کې به یې خور وي، د تعلیم نه شي محرومه، ورته ټول عمر پرېښور وي، په هر قدم باندې احتیاط وي، په هر خیال کې یې خپل کور وي، د انسان به څنګه ژوند وي، چا د شین جنت چې کور وي، د حق وخت چې کله راشي نو بیا چېرته یې حصه ده، دا د دې تهذیب حصه ده، قدرمنده ده، درنه ده. لور د ګران د پلار عزت وي، که دا لور وي نو رحمت وي، وي هر کور ورباندې ښکلې دا تحفه د پاک قدرت وي، چې لاس پرې د شفقت وي، ښایسته پرې آخرت وي، اوس نور غوندې ماشومه د هوس نشانه ده، دا څنګه معاشره ده چې ستا د ژوند ملګرې، چې ستا د ژوند ملګرې څه غمي ترخې خبرې ستا بچي ساتي خوشحاله، که ته لرې مسافر یې، ستا بچي ساتي خوشحاله، که ته لرې مسافر یې، ستا په نوم یې ژوند تېرېږي، د دې هېرې دي ملګرې څه د ښکلې نه تاو شوي د وحشت تنخیل لښکرې، دا څنګه معاشره ده، دا څنګه معاشره ده، ورانه شوې سلسله ده، دا د دې تهذیب حصه ده، قدرمنده ده، درنه ده، د توجه احساساتو یو جهان معلوم